قرآن پاک اللہ رب العزت یو مبارک و مقدس کتاب نازل کړی دی. اللہ جل جلالہ د انسانانو د دنیا او د آخرت د کامیابی دپاره یو څیز پیدا کړی چې هغې ته وایي ایمان. ایمان یو ډیر عظیمه سرمایه ده، ډیر لوی نعمت دی. ځکه الله رب العزت قرآن پاک کې بار بار دا فرمائی ان الذین آمنوا، هغه خلکو چې چا ایمان نه وړی دی. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان راوړی. بار بار دا الله د ایمان تذکره کوي. نو معلومه شو چې دا ایمان یو ډیر لوی نعمت دی. دویمه دا چې الله جل شانه ایمان هر چاته نه ورکوي. ایمان الله هغه کس نه ورکوي چې کوم انسان د الله خوښ وي، هغه کې صلاحیت وي، نو الله هغه له ایمان ورکوي. دا ما چې کوم آیتونه ولوسته د سورة بروج، الله فرمایي ان الذین آمنوا، هغه خلکو چې چا ایمان وروړی دی، وعملوا الصالحات، او دې د ایمان سره نیک اعمال کوي، لهم جنات تجری من تحتها الانهار، الله وی دوی دپاره به جنتونه وي، او هغه جنتونه چې د دوی د اونو د بنگلو لاندې به نهرونه وي. او بیا الله پخپله وی ذالک الفوز الکبیر، دا یو ډیره لویه کامیابی ده چې الله چاله جنت ورکي. الله چاله د ایمان دولت او د ایمان سره د ایمان په مقتضیاتو باندې عمل نصیب کی، د ایمان په تقاضا باندې. بیا دا انسان با دنیا کی خوشحالی با کامیابی، او آخرت کی با کامیاب. تیر روز میں یو واقعہ کتا، یو دا ایران، غالباً ایران طرف تا یو ډیر غریب سړی دی، بوډا دی، معمر دی، سپینګیری دی، کور والی هم بوډی ده. لوري را پیغله شوه، لوري چاله ورکړه، نو کویدن خو وشوه. او د هغې د واده دپاره مور پلار سوچ کیو چې یاره زه دا لور د دې واده وشي، نو ګرځېدو چا ته به ورغې، یاره ما باندې مزدوري وکړه. هغه به ورته بابا په تا باندې به څوک مزدوري کوي، تا ته به زه څنګه د کار ویم، ته خو سپینګیری او بوډا سړی. ګرځېدو پریشان و. نو چا ورته وی په هندوستان کې یو بادشاہ دی، او تا غله ورشه او ورته وایې یاره ماله نوکری راکا، دا خپل حالت والا بیان کا چې ماله نوکری راکا. دې لاړه سفر کوي هندوستان ته ورسېده. د دغه بادشاہ وقت نوم دی شمس الدین التمش. دې ورغې بادشاہ ته ځان ورسولو. بادشاہ ور سره سلام کلام وکړه، وی بابا خیر شه. ورته وی یاره صاحب راغلی ما ځان سره نوکر کا، او دغسې زما مالی حالات ډېر زیات کمزورې دی، ما ځان سره نوکر کا.
وی بابا تبا سکارو کی وی بس هر څه جی خو زما مجبوری ده او ما ځان سره نوکر کا. نو شمس الدین التمش دا بادشاہ دی ورته وی تبا عام مزدوری کې او که خاص مزدوری بکې دوی چلکا دا خاص چې وی نو زما په خیال دی ما ځان سره نوکر کوي. وی یاره خاص نوکری کوما وی خدالکه تبا ما سره تبا زما نوکری او مالا با زکر لمنز کم جانماز برا خلی چاردام کم لوٹا برا ڈاکے مالا با جانماز اچھے مالا با چاردام لوبا اچھے. یہ ٹک دا تڑے خوشحال شو دبا نوکریو لگے دا او بادشاہ سرو لگے دا. دے لگیا دے بادشاہ لا اوباما چی چاردام دا پارا جالمازم راخلی دا بادشاہ خدمت گئی. یو میاش تیرہ شوا بادشاہ غگ نہ گئی دویمہ میاش تیرہ شوا بادشاہ غگ نہ گئی. دیوی خدای زخم دے بار راگلے جو بادشاہ بمالا تنخواہ را گئی زبدا پیسی اخبلی بی بی تا لے گما او دا خودم دیڑو دا تنخواہ غگ نہ گئی نوکر کڑے مو تنخواہ نہ را گئی. نو دریم میاشو دو چاردام لوبوا چی بادشاہ لاسونه ویندي نو دے خبره پریشان دے ورتوی الکا بابا ولی بے سورے وی یره جیا سی بے سورے ما خپے ما وی دا لاسونه وبکل داسې لاړ شي کله داسې سیو بنا چیراله وی جی خپے ما وی ولی خپے وی یرا ویل نشم وای څه چالو شو خبر ہوگا وی دا خبری تعلق تا سره دی دا خبری تعلق تا سره دی نو چې ما سره نو ما ته وای کنه وی څنګه خبر نشرانا وی نه خپا کېږم وی بچا سلامت درې ما میاشتا زتا سره نوکر شیم او تاړو مال چې کم دی د تنخواه غږ نه کې دا نه چل کې تا کور کې بوډه پاتې دا تا خو ما ته ما ته وی چې لور میرا اب وعده کول غواړي هغه د بادشاہي سامان پکار دی. وی یار دا خبره خو ما د ذهن نه وته دا خبره خو ما نه هیره وا نوکر دی आवाजو کې ویل کا ورشاغه زما د بالغ لاندې پیسې برتی یو روپے تیرا والا او دی بابا له تنخواه ورک یو روپے دی و دیګه بادشاہ راو په خاندان شروع کړه مادرې مې مزدوري وکړه او دې ماله یو روپے تنخواه راکړي په یو روپے به دا به بیبي ته لګم څنګه دا به کور ته لګم څنګه بیبي مو چې تا درې مې تیر کړو په درې مې دا ماته یو روپے راولېږله بدره واغشته وې دا ارڅ چی تاسو کول یې زمونږه کړي تا زمونږه علاقې ته چې قافله دي کنه دي ګرځیدا را ګرځیدا وی دا روپے اوس کور ته لېږل غواړي اړه خو مې نه غواړي ځکه یو روپے ده زما عزتمندو ایمان یو عظیمه سرمایه ده. ما خبره دې نه شروع کړې وه چې نن موږ سره د خپل ایمان قدر نشته چې الله ما ته په مفتو کې ایمان نه کړی دی زه به د دې ایمان خصمانه کوم د دې ایمان به خیال ساتم اسه نه مانه په معمولي خبره باندې ایمان لاړ نشي. یو قافله ملو شوه وی لکه چرته دی وی فلانکی ضلع وی دغه ته زما کور دی او دا یو روپے به والی او دا به زما بیبي له ورسوي. هغوی وخندل وی دا یو روپے به مونږ وړو څنګه خو ځه راویې غشته تنې دا قافلې والا عجیبه دینداره خلکو هغوی وی چې لکه بابا دا یو روپے ده په دې لاره باندې مونږ روان یو نو خبردای چې دا یو روپے ولا چرته په کاروبار باندې واچو پس کار ولا واچو نو چې یو لس شل روپے دې جوړ شي 10 روپے دې جوړ شي نو زه د بیبي وی پلاټ کې زما کور دی ما لیدلې مونږ لیدلې په لار باندې یو روپے ور سره دا او روډ ته لار ته خلکو
املی راایستې ده املیانې املی راایستې دغه د املی ډېره لکه څنګه چې دې وخت دا د ټماټرو وخت دا ټماټر زیات شي نو بیا خلک په 50 روپیا باندې غټه غټه پچې ورکوي او بلا ارزاني نو دا املی ارزانه وه به دوی ورته وی دا څه دي وی چې دا املی ده وی په دې څه کوې دا خرڅو خرابېږي رانه وی یاره مونږ سره خو دا 1 روپۍ ده وی دا 1 روپۍ ډېر شی دی بارونه دې بار کې سم بارونه دې بار کې او دا ټوله یو څه الله چې د چا مدد کوي اب داسې انداز سره کوي 1 روپۍ و بلا بارونه ته نه د املی ډک نو پیدل سفر وي د اوښانو قافله روانه ده لار کې خلک راوتي دي د قافلې والو انتظار کې ناست دي ویل که څنګه ناستې یاره زمونږ په دې علاقه باندې زمونږ په دې خاریه باندې مرض لګېدلی دی څه بیماري لګېدلې ده او اب بیماری چې کم ډاکټر له ورځو نو وایي دې لپاره املی استعمال کې د دې بیمارۍ لپاره املی استعمال کې او د املی ضرورت دی نو ګرځو که چېرته قافلې والا چېرته املی راوړه وی هلکه مونږ سره املی شته دی بس املی را کوزه کړه وی هلکه قیمت یې وایي خبرې کوې یو وی زما په دې او بل وی زما په دې هلکه زما دا بوجې په دې املی چې کم دی په 1 روپۍ باندې شوی وه او د کلي خانه راغې وی هلکه دا ټوله املی چې څومره ده دا زما په 50,000 روپۍ باندې شوه دا په 50,000 روپۍ باندې زما شوه وی ټیک ده بس املی وله پرېښوده او 50,000 روپۍ ته واغېستې چې ویغېستې لاړې نو هغه کوڅه او کلی ای ته معلوم و دروازې وډبوله بوډۍ راووته خیر شه ویره ستا دې خاوند مونږ له پیسې راکړې وې او دا پیسې دي دی تاسو له لېږلي دي چوکه ته 50,000 روپۍ وې ښځه ډېره زیاته خوشحاله شو ګلکاران یې اوس کور یې وران که او ویله ماله نوی کور جوړ کې او د لور د جهیز دپاره سامان دا ټول څیزونه نو بچاره هر څه کله برابر شو کور یې جوړ که د جهیز سامان یې واغېسته نو بیا دې ښځې خط ولیږلو خاوند ته چې ستا ډېره مهرباني ستا ډېره شکریه او بس دی راځه بس دا 50,000 روپۍ دنیا شی دی تا لاړې 2-3 میاشتو کې تا 50,000 روپۍ راولېږلې او راځه بس نوره مزدوري مه کوه یو څو ورځې ژوند دی ښه په ارام باندې تېر کا بس چې کوم مقصد و کوم کار و کور جوړولو یا چې کوم دی کار هغه برابر شو خط یې چې کوم دی نو ولېږلو قافلې والا له وکړې دا زما خاوند له ورکړي خاوند له خط ورسېده لګیا دی د بادشاه خدمت کې خط ملو شو چې خط یې پړاو که الله اکبر دله چې کله دا 1 روپۍ ورکړه نو د په ذهن کې راغله چې ما 3 میاشتې محنت وکړه او د ماله 1 روپۍ راکړه نو په زړه کې دا وایي چې دا 1 روپۍ څه شی دا به زه څنګه لېږم نو چې خط یې کولو که هغې لیکلي وو ښځې والا چې تا موږ له 50,000 روپۍ راولېږلو ستا ډېره مهرباني و بس راځه کار پرېږده د چې خط پړو که بعد بیا خفه شو وی اوس د ښځې هم د خندا شومه ښځې هم را پورې خندا شروع کړه ما 1 روپۍ لېږلې ده او ښځې مې راته وایي تا 50,000 روپۍ را لېږلي دي بادشاه ورته بیا ولې خفې بیا څه چل دی وی جي سترګې نشم لګولی خبره نشم کولی ښځې ته مې 1 روپۍ لېږلې وه وغیره پسې جواب را لېږل چې راځه به تا خو 50,000 روپۍ را ولېږلې او به دا ډېرې دي بادشاه ورته وی د الله بنده زما دې په خدای قسمي چې کله تا ما ته مزدورۍ ووې چې ما له تنخوا راکړه ما مزدوري راکړه